أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة دا سورة بقرة دا او دې سورة نوم بقرة ده دا تسمیه دی کل په اسم د جز سره ټول سورت مسما شو په یو جز باندې چې هغه بقره دی او په ټول سورت کې ذکر دی دا تسمیه دی کل په اسم د جز اصل کې دا د سره سورۃ التي تذکر فيها البقره دا هغه صورت دی چې په دې کې ذکر دی قصې دی بقره او دی غوا شوی دی نو ځکه د سورۃ بقره وایي او دا اصول او قواعد روان پام دي چې په هر صورت کې اکثر سورو کې هغه تسمیه د کل په اسم د جز سره آیاتونه د سورت تقریبا 200 اتیا دي او رکوعات سلویخ دي کلمات شپږ زره یو سلویخ دي او حروف دې سورۃ بقره 15 زره او 1500 دي حروف دې سورۃ بقره 15 زره 1500 دي او دا سورۃ بقره مدنی دی بعد الهجرت نازل لے بعد الهجرت دا نازل لے او دا سورت بقرہ پا ترتیب عثمانی کی پا آغا ترتیب کی شاہد قرآن کریم ترتیب عثمانی کی آغا دویم صورت دے او په ترتیب نزولی کی وہ اتیایم صورت دے دنا شپږ اتیا صورتونه مخکې نازل دي په ترتیب عثمانی کې چې کم ترتیب دی د حضرت عثمان بن عفان ترتیب دی قرآن او د مصحف دویم دی او په ترتیب نزولی کې چې هغه د نزول خبره دی هغه اووه اتیایم دی اووه اتیایم دا سورۃ بقره سورۃ بقره ټول مقاصد په سورۃ بقره کې ټول مقاصد څلور دي مقصد اول بیان دی توحید مقصد ثانی بیان دی رسالت دی جناب صلی اللہ علیہ وسلم او مقصد
دریم مقصد ثالث مقصد جهاد فی سبیل الله او سلورم مقصد انفاق فی سبیل الله ټول مقاصد په سورۃ بقره کې سلور توحید دا رسالت دا جهاد دا انفاق فی سبیل الله دی اول حصہ دې سورۃ توحید بیانوي دی الله یکتائی بیانوي دی الله تعالی یواله بیانوي یواله او دغه یواله د ابتدا د سورۃ نه راواخلا تر دې د سورۃ پورې چې قل من کان عدوان لجبريل دغه ځای پورې دا اوله حصہ د سورۃ بقره ده او دا اوله حصہ بیان د مسائل ده مسائل بیان د توحید ده توحید به بیانېږي په دغه ځای کې بیان د توحید د اول سورت نه نیولې من کان عدوا لجبرائیل دې دا تر هغه چې پورې بیان توحید شو اول مقصد په دې اول مقصد کې د اول سورت نه نیولې یا ایها الناس پورې په دې کې تقریبا چند مباحث ذکر کړي د اول حصہ دی کو دی سورۃ بقره د الف لام میم نه نیولې تر یا ایها الناس پورې چند مباحث ذکر کیږي مباحث اول عظمت د کتاب الله عظمت د کتاب الله عظمت د قرآن کریم په درې صفاتو ذالک الکتاب اول لا ریب فیه دویم هدن للمتقین دریم عظمت د قرآن کریم عظمت د کتاب الله په دریو صفاتو سره ذکر کی اور پسې په سورۃ فاتحه کې درې ډلې ورسته ذکر شیو یو منعم علیه دویم مغضوب علیهم او دریم گمراهان نو بیا د منعم علیهم اغا پنځه صفاتونه دی هغه ذکر کړي چې هغه متقیان دي د متقیانو چې هغه اوله ډله دی سورۃ فاتحه را د پنځه اوصاف ذکر کړي الذين يؤمنون بالغیب یو اهل انعام والا څوک دي متقیان دي دې کم صفاتونه دي اول صفت الذين يؤمنون بالغیب دویم صفت يقيمون الصلاة دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون سلورم صفت والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك پنځم صفت وبالآخرة هم يوقنون دا پنځه صفاتونه جاول ډلې الله دلته ذکر او د دویمې ډلې چې مغضوب علیهم دي د هغې صفاتونه تقریبا چې دغه جاول ډلې چې اهل انعام دي او منعم علیهم دي پنځه اوصاف ذکر کړي او په دنیا کې بدله ذکر کړي چې په هدایت دي آخرت کې بدله ورته ذکر کړي چې دی فلاح او په کامیابی په دنیا کې په هدایت دي او په آخرت کې په فلاح او کامیابی باندې دا تقریبا
د منعم علیهم پنځه اوصاف سره د بدلی د دنیا او بدله د آخرت. ورپسې چې دی هغه دویمه فریقه هغه هم ذکر کوي چې هغه لپاره درې صفتونه ذکر کوي. ان الذین هغه وروسته چې را روان دي د هغې درې صفات ذکر کوي. په دنیا کې هم سزا ذکر کوي چې ختم الله، او په آخرت کې هم سزا ذکر کوي چې هغه څه شی دی چې عذاب عظیم دی. دا هموش اول مبحث عظمت کتاب الله، دویم مبحث اوصاف د منعم علیهم، دریم مبحث د کافرانو درې صفاته او د دنیا او د آخرت سزا، څلورم مبحث د منافقانو د گمراهانو 15 اوصاف ذکر کی. 15 اوصاف. ومن الناس من یقول ان الله على كل شيء قدیر پورې د هغې څو اوصاف ذکر کی. 15. دا زمونږ ستاسو هغه خلاصه خبره شو. اوله حصه د سورت بقره، اوله حصه د سورت بقره هغه توحید مسله ده. توحید مسله د کوم ځای نه شروع دی؟ د منکا هغه د اول سورت نه واخله تر چا پورې؟ من کان عدوا لجبریل، تر دې ځای پورې شروع دی. دا مش او په دغه حصه کې څلور مباحث ذکر کیږي. اوله حصه د توحید کې په ابتدا د سورت کې څلور مباحث ذکر کیږي. اوله مباحث عظمت د کتاب الله په دریو صفاتو باندې، دویم مباحث اوصاف د منعم علیهم 15 اوصاف ذکر کیږي، او دریم مباحث اوصاف د مغضوب علیهم، او څلورم مباحث اوصاف د گمراهانو چې هغه منافقات دي. د هغې اوصاف 15 ذکر کړي. 15 دا د صفا کافر اوصاف درې دي. سزا معلومه دی ختم الله په دنیا، او په آخرت کې سزا معلومه دی ولهم عذاب عظیم. خو د منافقو اوصاف 15 ذکر کړي چې دوکه به کوي، پلان به کوي، پلان به کوي، راځي وروسته استهزاء به کوي. دا وجه سره وجه دا ده چې د صفا کافر دونه مضر اسلام ته نه وي، خو دا منافق چې هغه دوه مخه سیاست لري، دا اسلام ته ډیر مضر دي. اسلام ته نهایت مضر دي، زغ زیات مضر دي. نو الله تعالی د دې اوصاف ذکر کوي چې عام مؤمنان د دې نه ځان وساتي. د کافر د خاص مؤمن اوصاف ذکر کوي 15. اول خود قرآن عظمت ذکر کوي په درې صفتونو باندې چې ذالک الکتاب یو، لا ریب فیه دوا، هدى للمتقین درې. او د عظمت د کتاب الله نه وروسته د خالص مؤمنانو منعم علیهم 15 اوصاف، او د مغضوب علیهم 3 اوصاف، او د گمراهانو هغه 15 اوصاف. او دا ډلې درې دي چې یو مؤمن ده، او بل کافر ده، او بل منافق او گمراه ده. دا درې ډلې دي. قانون دا دی، څوک چې مسله د حق بیانوي، دعوت الی الحق، دعوت الی الدین الهی،
ایدو مقابلی تبدری کسان را برابری یو با خالص مومنانی ایدو تسنگ دریگی یو با خالص کافری چو مقابله ہوتی او درم با دام خوی اغم خوی دوار پمینس کی ځان ساتي دا عادت الله په دې جاری دي عادت الله په دې جاری دي چې د مسلې د حق مقابله کې تیپیو او حصے بدری شي یو با خالص مومن شي د داعی ترڅنګ درېږي بل با ظاهرا مقابله والا بشي او دریم با پټه مقابله به کوي خپل ځان بم ساتي او خپل کار بم کوي د تعالی ځان ساتي او پټه همکاري به د کافر سره وي او تا ته به وایي چې زه تا سره ما داو کول او یا دا کوم دا کوم دته منافق نو الله تعالی چې د منافقانو ضرر زیات دی اسلام ته نو یاغي 15 اوصاف په دې قران کریم کې ذکر کړي چې مؤمنان او پیژنې تاسو په خبره باندې دی منافق ته غدار وای او هغه مؤمن ته اتل وای اتل غدار دی اتل ډیر کرتی هغه نقصان د غدارانو نه یې ځکه جاسوسي دا غدار کوي او لاس او فخیر او سترګې دا غدار وي لدی وجنا د انګريزانو له وخت نه راونیسي دا افغانان په درې ډلو باندې تقسیمو د روسانو په وخت کې افغانان په درې ډلو تقسیمو او د دې فرعون د امریکا لعینه په وخت کې مسلمانان افغانان په درې ډلو تقسیمو دا کار پاند سے روان وي دا موشو سورت بقره خلاصہ مقاصد اغا سلوش مسئلہ دی توحید مسئلہ دی رسالت مسئلہ دی جہاد مسئلہ دی انفاق فی سبیل اللہ او بیا پاول ایسا کی سلام مقدمہ دا سلور مباحث ذکر شو عظمت دی کتاب اللہ امدارنگی اوصاف دی منعم علیہم اوصاف دی مغضوب علیہم اوصاف دی گمراہانو دا اس فضیلت دی قرآن کریم خب فضیلت دی سورت بقره صدے حدیث مبارک کے راضی یا ہر سل پارا سنام وی اوچت زیوی لور زیوی منارہ وی سنام دی قرآن منارہ دی قرآن اوچت زید قرآن اگا سورت بقرہ دا دی ہر سل پارا اوچت والے بھی دی قرآن اوچت والے سورت بقرہ دے دی حدیث روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کرے امدارنگی پا حدیث مبارکو کی سورت بقرہ تا پستات القرآن تویل شوی پستات القرآن خیمہ دی قرآن خیمہ پخپلو اطراف بانی احاطہ کری نو سورت بقرہ پر طول قرآن احاطہ کری دے بل فضیلت دے او درم فضیلت دی سورت بقرہ اغدار ہے حدیث مبارک دے اقرأوا سورت البقرہ تے تاسولو لئی سورت بقرہ فإن اخذها برکتون نیول دی سورت بقرہ دا برکت دا وترکها حسرتون پر خودل دی سورت بقرہ افسوس او ندامت دا ولا یستطیعوا البطل او طاقت نلری دی سورت بقرہ بانے دی عمل کولو باطل پرست سڑے دا طاقت نلری نو معلوم سو سورت بقرہ
یو عظمت شان لري یو اهتمام شان لري نو سورت بقره لوی عظمت لري د دې لوی عظمت په خاطر باندې په ترتیب عثماني کې سورت بقره ته دویم مقام دا ورکړی شوی دی خبره وکړو سورت بقره ربط د سورت فاتحه سره سره ربط او مناسبت د سورت فاتحه سره سره باید ربط او مناسبت بیان شي الربط ربطان المناسبت مناسبتان مناسبت او ربط دو دی یو ربط و مناسبت اسمی دا بل ربط مناسبت معنوی دا ربط اسمی تا سورت انعام پوری زمانگ استازانو اکابرو با اغدا سے بیانو تا سورت انعام پوری اغدا سے دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولا نعبدو ولا نستعینو البقرتا منگ تانا استا خاص عبادت کو اللہ تانا مدد غوالو ولا نعبدو منگ عبادت نکو او نکو مغوالو دی بقرینا کما قال اليهود والنصارى کلاکار یهود و نصارا کو نو دارب تی اسمش ولا نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولا نعبدو ولا نستعینو آل عمرانا آل عمران خاندان نہ عبادت کو او نہ مدد غواړو کما فعل النصارى دا آل عمران سلام ربط شو اور پسے نؤدی حقوق النساء من ادا کو حقوق دے زنانو رغبتن پڑے رمینا بانی ونوتی صدقاتهن منگور کو دیتا پل مہرونا نہلتن پا خوشحالی بانی فانزل علینا مائدت انعامکا نازل کا پا منگ بانی حقا مائدو دیستان خان احسان دستا و ابزالکا او احسان دستا دارب تی اسمیش دی کم جینا دی صورت بقرینا تا صورت مائدہ پوری دا طرف تی اسمی وی او رب تی اسمی زبا بیا بیان کم ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولا نعبدو ولا نستعینو البقرتا کما قال اليهودو ولا ایاک نعبدو و ایاک نستعینو ولا نعبدو ولا نستعینو آل عمرانا کما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء رغبتان ونؤتي صدقاتهن نهلة دا فانزل علينا مائدة انعامك وابزالك دا رب تسمی شو تا صورت مائدی پوری دا تا رب تسمی وی اسم کیو بل سرا توافق فیراک دویم ربط چاگا مانوی دے دا دویم ربط چی مانوی دے دا با پسوال و جواب کی ذکر کو سائل سوال کی سو وجہ دے سی سورت بقرہ ارسل سورت فاتحہ نراوڑا حالانکہ سورت بقرہ مدنی دے او سورت فاتحہ مکی دے پکار داو سی سورت بقرہ سورت فاتحہ پسی سورت مکی راوڑا شوئے ہوئے نہ سورت مدنی تا سورت مدنی والی راوڑے دے پدی بارا کی خبر کول پکار دی تو پکار داو چتا سورت بقرہ چتا راوڑی مدنی دے دی سورت مکی پسی دا پکار نو دا وجہ سدے نو لگیلا منگا
جواب کو او مناسبت بیانو هم مناسبت اسمی چې بیان شو او هم مناسبت معنوي اوس مناسبت اسمی د څه بیانو چې فضیلت د فاتحه په دوه حدیثونو باندې ثابت اول دا چې دا آیات کریمه دا سورت فاتحه دا په قرآن کې نازله ده د پشان نه په تورات کې څه سورت شته نه په انجیل کې د څه سورت شته او نه په زبور کې د څه سورت شته دا یو فضیلت د سورت فاتحه دویم فضیلت د سورت فاتحه هغه دا ده چې درې اول آیاتونه دا خاص تعالی پورې او درې ورستنی آیاتونه دا خاص ته عبادت پورې او په منځ کې یو آیات ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا مشترک ده من الله او ته عبادت پورې نو دسې منشئ قتل چې سورت فاتحه دا اجمالو او په سورت بقره کې تفصیلو نو بنا په دغه تفصیل چې سورت فاتحه نه وروسته سورت بقره ولیکل شوه سورت بقره دا ذکر شوه اول سورت فاتحه وا هغه اجمال له او وروسته سورت بقره شوه دا تفصیل له او دغه تفصیل چې سورت بقره کې دا په نورو سورتو کې نه و نو فلهذا سورت مکی سورت فاتحه پسې سورت بقره متصل بلا فصل ولیکل شو ولې ځکه سورت فاتحه کې د دریو کسانو ذکر دی منعم علیهم مغضوب علیهم او بل گمراهان او د دریو واړو ډلو تفصیل په سورت بقره کې و په نور سورتو کې نه و نو فلهذا د سورت فاتحه پسې سورت بقره ولیکل شوه او ذکر شوه دا مناسبتو د سورت فاتحه نه وروسته د سورت بقره او ربط اسمیم تاسو ته بیان شو اوس با ربط معنوي بیانو هغه ربط معنوي دا دی چې سورت فاتحه کې دا ذکر شوی اهدنا اے الله مونږ ته لار سمه وښیه اوس په سورت بقره کې ورته وایي ان دعاک للصراط المستقیم مقبول دعا د صراط المستقیم مطالبه دا مقبوله ده دا دعا د قبول شوی دی ولی صراط المستقیم چیه دی ذالک الکتاب کته غواړې په صراط مستقیم روان شي دا کتاب ونیسه تمسک په دې کتاب الله ونیسه دا داسې کتاب الله هیڅ شک پکې نشته دا یو ربط معنوي دویم ربط معنوي سورت فاتحه پشان د مدعا ده او سورت بقره د مدعا لپاره دلائل سورت فاتحه مدعا ده او سورت بقره دلائل دي او مدعا مقدمه په دلائل باندې داموش او درم ربط معنوی آغدار سورت فاتحه کی ایاک نعبدو او په سورت بقره کی داده قولو لا نعبد البقرتا اوئی چه تاسو چمنگ عبادت دی بقره نکو کما عبادت الیهودو لکه یهودو دی بقره عبادت کو دا دریم وجه شوا دا سو وجوهات دی چې په دې وجوهات باندې ربط
او مناسبت دی ورسته صورت د مخکې صورت سره مانل راغی لکه چې ربط دی صورت د ما قبل سره اسمن هم موجودو دواړه ربط موجود سلو اوس دې صورت په ابتدا کې الف لام میم دا راغلي دي الف لام میم دلتا تعبیر الف لام میم باندې په اسم باندې کیږي الف لام میم دا تعبیر په اسم باندې ده که تعبیر په مسما او شی بیانو بیا پکار داو عالم ول شي ذکر الف مسما الفن اسم الفن دے مسما دے لامن اسم دے مسما لا دے میمن اسم دا مسما ما دے عالم تعبیر فمسما عالم تعبیر بالاسم الف لام میم دلتا تعبیر په اسم سره شوی دی لدی وجنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وې دی قرآن په هر حرف باندې یوانی کیدا چېونی کی برابر د لسونی کی دی زنوې مثال فلام میم یو حرف دی الف یو حرف دے لام بل حرف دے میم بل حرف دے نو درې دیش نیکی شوا او که دقاقت پس لار شي چې په اسم باندې تعبیر وکړي نو الفون کې درې حرف شول لامون کې درې حرف شول میمون کې درې حرف شول درې نوی نه کیږي ځکه دلته تعبیر خو په مسما نه کیږي دلته تعبیر په اسم کیږي نو نوی نه کی پالی فلام میم باندې الله ورکه نوی اوس دا الف لام میم دا په ټول قران کریم کې د سورت په ابتدا کې دعا بیا ځای راځي دعا بیا ځای خو مکرر راځي او نحوی صورتوں کے راضی نحوی صورتوں کے او بغیر تکرار نہ دغه حروف یا د امثال حروف سوال لسدي چې مکرر او تکرار نه وباسي تکرار سره دعا بیا دي بلا تکرار سوال لسدي او نحوی صورتوں کے اللہ ذکر کی دی صورت پا مقدم کے او دی صورت پہ ابتدا کی تاسے پیگی خبر ابانی دی صورت پہ ابتدا کے اللہ دا ذکر کی او پدکی لوی دقاقت پروت دے دا سوال حروف دی دی نحوی په صورتونو په ابتدا کې راځي دغه حروف د ټول د حروف په هجا نه چول دي کتا سه قاضي به زاوی وګوري او چا وړه دوره کې دا خبره کړې وي چې دا حروف هجا بعض حروف رخوه دي بعض حروف شدیده دي بعض حروف همس دي بعض حروف پلان دی دا تقسیمات کړی دي د ټول حروف نیم راوړی دی الله دا یو ځان ته دقاقت دی دا ځان ته علم دی
دا یو علمي موهیته ده چې په ټولو اشیاو باندې علم ولري هغه لا ذات دا کولی شي څه چې اقسام د حروفو دي یو قسم د حروفو یې محروم نه دی پرېښی په دې 14 حروفو کې راوړي دي او په 9 سورتو کې ذکر کړي دي چا نه نسب راوړی نسب اکثر دی چا نه نسب اقل دی ځان ته یو دقاقت دی ځان ته یو سړی پوه شي چې دا کتاب د هغه ذات دی چې احاطه په ټولو علومو لري یو شی د اشیاو له ده نه ناقص او پاتې نه دي څه چې اقسام د حروفو دي دې حروفو دا په دې 14 حروفو کې چې په 9 سورتونو په سر کې راځي دا ذکر کړي دا د علیم خبیر قدیر ذات کتاب هر څوک دا نشي کولی او دې حروفو ته چې 14 حروف دي بلا تکراره او په 9 سورتو کې راځي دې حروفو ته مقطعات هم وایي مقطعات او دې حروفو ته متشابهات هم وایي مقطعات ولې وایي تلفظ پې قطع کېږي الف لام میم تلفظ پې قطع شو که تلفظ قطع نشي نو علم پکارو نو ځکه ورته حروف مقطعات وایي او دې حروفو ته متشابهات وایي حروف متشابهات یا حروف مقطعات چې په اوایلو د سورو کې راځي په مقدمو د سورو کې راځي دا څه شی دي بعض داسې حروف متشابهات شته چې معنی وي خو هغه معنا مراد نه وي لکه الله ته ید ثابت دی خو ید معنا مراد نه دی وجه ثابت دی خو هغه معنا مراد نه دی او بعض داسې حروف مقطعات یا حروف متشابهات دي چې معنی یې نه معلومه نو په اوایلو کې دې دې راوړو سلم علت دی ولې دا راوړو څه په اوایلو کې یو لم علت پکې دا دی د هر کتاب لپاره رموز وي د هر کتاب لپاره اسرار وي دا رموز اسرار په مابین د الله او په مابین د جناب کې دي په دې رموز او اسرارو بغیر د الله نه او جناب نه څوک نه پوهېږي په ورځ د آخرت کې به عام مؤمنان بیا پرې پوه شي د علم بنده نه راځي او څوک د اسماء الله دي او څوک اسماء القرآن دي خو خبر همدا دی چې دلته دوه مذهب دي یو مذهب د متقدمینو دی او بل مذهب د متاخرینو دی مذهب د متقدمینو چې دلته علما مفوضه هم وایي علما مفوضه د تفویض نه دي تفویض پارولو ته وایي دا هغه علما دي چې دې علم سپاري الله ته دلته علما متقدمینو به عبارت دیگر علما مفوضه دلته ویل کیږي علما مفوضه دغه علما متقدمین یا علما مفوضه وایي چې په دنیا کې د په معنا څوک نه پوهېږي دا رموز اسرار بین الله و بین جناب صلی الله علیه وسلم نو دې ترجمه ده چې کې والله اعلم بمراده ونحن نعتقد بما اراد الله فهو حق بس الله دې په مراد پوهېږي او موږ ټول
عقیده د دې سات چې په ده باندې دی الله تعالی چې کومه اراده کړې ده هغه حق دی دا حق دی دا داسې ده لکه سره اشاره درته ولګېده نور وړاندې بس او بس نور اخوا چیر مه کوه که نه ته په دغه اسانو اشیاو باندې کله پوه شي ته اوس هغه په رموزو اسرارو ته وړاندې ځې بس که که نه چې ته ولې بند دی نو سره اشاره ولګېده وړاندې مه ځه که نه ته چې هغه اسانه او اهسته دي د قدرت او د مقدور لاندې علوم دي معلومات دي په هغه باندې پوره علم نه لري چې دا د ستا د مقدور نه بره دي دا خو په تقوله نه لري او چې کوم اوصاف د الله تعالی راغی لکه ساق پنډۍ د الله یا ید د الله یا وجه د الله ته به داسې کما یلیق بشانې دا ید د الله دی څنګه ده څنګه چې د الله سره مناسب وي وجه د الله دی څنګه ده څنګه چې الله سره مناسب وي ساق د الله دی څنګه دی څنګه چې د الله سره مناسب وي او خو موږ څه کوو موږ چیل نه بند دي د بحث نه بند دي نور اخوا بحث او بند نه کوو که څوک وي نو بیا پیدا پکې څه وه د په نزول کې ته به پیدې پکې دوه دي که نه یو پیدا دا دی چې د حقانیت عقیده دې وساتله څه چې د الله تعالی اراده دی هغه حق دی د عقیده د حقانیت ساتل دا مې پیدا دی د فوایدو او دویمه پیدا پکې دا راغله چې څوک چې ډېر عالم وي پوهه وي د هغه ارزو دا وي چې وړاندې راشي هغه ته وایي بس که نور وړاندې مه ابتلا پرې راغله که نه او د احکامو شرعیو نه مقصد اعظم ابتلا ده ابتلا پرې راغله وړاندې مه ځه ګوره پاټکوله کې د سره اشاره د وړاندې به نه ځې په هغه ابتلا راغله او د احکامو شرعیو نه مقصد اعظم ابتلا او امتحان دی او دلته لټ او جاهل باندې ابتلا دی تکړه شه علم زده کا که نو نه زده کوې دا متشابهاتو پورې خلاصه کړه زمونږ استاد رحمت الله علیه وفات شوی هغه وایي داسې مثال دی وایي د جاهل مثال داسې لکه لټ اس او د عالم چې هغه جهید عالم وي د هغه مثال داسې لکه تیز رفتار اس چې لټ اس وایي دا په دې ابتلا دی چې تکړه شه ځه هغه ځي او چې تیز رفتار ایساره اسره ایساره قوزه راکاږي هغه باندې ابتلا دی نو هم په عالم ابتلا دی په حروف متشابهاتو کې هم په جاهل ابتلا دی او ابتلا د احکامو شرعیو نه مقصد اعظم دی اصل دی دی په بندګي کې ابتلا او امتحان څه بنده باندې ابتلا او امتحان راشي دا مقاصد دي بې مقصده خو نه دی دا مذهب د چا دی د متقدمینو دی او د علماو ته متقدمینو ته علما مفوضه هم وایي چې دی علم سپاري الله ته او بل مسلک د متاخرینو دی متاخرین وایي چې څه معناګانې معلومې دي متشابهات او متقطعات مقطعات چې په اوایلو د سورو کې راځي بعضې معنی مناسبې سړی اخیستلی شي بعضې معنی مناسبې سړی اخذ کولی شي هغه به څنګه وي لکه راځي په همدغه الف لام میم کې دی وایي د الف نه مراد څه دی د الف نه مراد په الف لام میم کې الف نه مراد الاصل الاصل د لام نه مراد لازم او د میم نه مراد مستدل معنا دا شو اصل لازم
په مستدل باندې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دې هیڅ شک شبهه پکې نشته اصل مراد غالب نه مراد اصل او د لام نه مراد لازم او د میم نه مراد مستدل اصل لازم په مستدل استدلال کون کی باندې لازم په استدلال کون کی باندې داره ذالک الکتاب دا کتاب دا اوله چې دا اول خبره کړې ده دویم مناسبت د څه هم راوېسته دي چې د الف نه مراد اول او د لام نه مراد لازم او میم نه مراد مومن اول لازم په مومن باندې ذالک الکتاب دا کتاب دی دا دویم معنا شو یا مراد د الف نه اتم او د لام نه لطفن باریک او د میم نه مقید د کمالاتو معنی دا شو اتم لطیف مقید د کمالاتو ذالک الکتاب دا کتاب دی دا دریم معنا چار اخیستی تاسو پیږي دا او بیا الف لام میم مبتدا ذالک د بیا څه خبر دی دا خبره هم اوسوا او تیر شوا اوس د متقدمینو مسلک اغا عدم علم دی عدم پوهه دا تفویض دی الله تا متأخرینو مسلک بعض معنی مناسبه اخستل کیږي د حروف متشابهاتو او د حروف مقطعاتو نه ادوالو مسلک جدا جدا دی آیا دغه مسلک یا دا دو مسلکین دو مذهبین دا اختلاف د دوی ابتدائی دی او کی بنائی دی بعض علماء وای چې دا اختلاف دی بنائی دی دا اختلاف بنا دی په یو بل ځای باندې الته اختلاف دی چې هغه سورۃ آل عمران کې دی وما لا يعلم تاويله الا الله د څه دا کنه ما لا يعلم تاويله الا الله نبيږي په معنا د حروف متشابهات باندې بغیر د الله نه نو متقدمین مفوضه علما الا الله باندې وقف کوي چې نبيږي په دې معنا باندې بغیر د الله نه او متأخرین د الا الله نه وړاندې دي الا الله والراسخون فی العلم هغه وړاندې وقف کوي نو څوک په الا الله باندې وقف کوي نو هغه مذهب د متقدمینو شو مذهب د علماو مفوضه شو او څوک چې د الا الله نه اوري والراسخون فی العلم باندې وقف کوي بیا مذهب د متأخرین شو نو هغه اختلاف ابتدائی دی هغه اختلاف بنا دی په اختلاف په وقف باندې چې وقف په کوم ځای پکار خو علامه طبطزانی رحمه الله علامه طبطزانی رحمه الله هغه یو ناشنا خبره کړې او ښه خبره ده هغه دا خبره کوي وای دا مذهب د متقدم او مذهب د متأخر په حقیقت کې یو ده دواړه وای چې په حقیقت او په ماهیت اصلي پیژندلو هیڅوک نشي کولای دواړو اتفاق دی خو
متاخر وي چې لږ معنا مناسب به موږ راغستی شو څه معنی مناسب که نه اتفاق دی په حقیقت الحال باندې هېڅوک علم نه لري دا چې کومې معنی راوباسي متاخرین دا هغه معنی مناسب معنی هغه مناسب معنی حقیقت الحال باندې هغه هم وایي موږ نه پوهېږو تاسو پوهېږئ د علامه طبطزاني رحمه الله کړی دی او هغه دا شانتې ذکر کړی دی الله تعالی دې موږ ته علم راکړي باقي بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د الله اچھا الله چې احسان والا دی په دنیا کې په مؤمن او کافر باندې اچھا الله چې احسان والا دی په خاص په مؤمن باندې په آخرت کې شروع زمانه الف لام میم دا حروف مقطعات دي حروف متشابهات دي اذا قاضی بیضاوی دو ترکیب کړي یو ترکیب دار دی دغه قرآن چې مؤلف دی د جنس د الف لام میم نه ده هغه لا بولی الف لام میم چې عربو د ستاسو د خبرو نه دی نو که تاسو شک لرئ چې دا قرآن د الله کتاب نه دی نو خدا خو له دغه نه جوړ شوی مهرباني کې تاسو مې یو کتاب جوړ هغه به مبتدا شي الف لام میم به خبر شي دا قرآن کریم چې ستاسو په مخ کې دی د جنس د مؤلف او مرکب دی طالب شوی دی له دغه حروف جامع او دا حروف جامع تاسو رشته که چېرته تاسو شک کوئ نو مهرباني وکوئ دغه حروف جامع تاسو پسې جوړ کړئ قرآن دا متحدا کتاب دی قرآن کریم باندې تحدا مقابله شوې دی کافرانو څلور ځایه اخطارونه چیلنجونه ورکړي شوي کافرانو ته ورته وایي چې دا دغه حروفونه جوړ دی داسې خو نه دي چې د بل څه نه جوړ تاسو یې موږ قادر نه یو موږ سره دې داسې مواد نشته د قرآن کریم مواد نشته نو ځکه نشو جوړولی نو الله وایي مواد خو دغه دي که نه جوړ کړي که نه که تاسو نه راناستئ او که تاسو په دې خپله خبرې کې صادق هستئ یو ترکیب خو دا شو چې هغه مبتدا شو او الف لام میم خبر شو دویم ترکیب دا دی دا الف لام میم دغه الف لام حروف هجا لدل قرآن مؤلف منه القرآن کریم لدل قرآن کریم جوړ دی مهرباني وکړئ تاسې جوړ کړئ نو دا عجز به هم تاسو نه لرئ یا دا الف لام میم خبر دی لپاره د مبتدا محذوفې یا الف لام میم مبتدا دی لپاره د خبرو محذوف او خبر او مقصد سره تحدا او مقابله دی کافر ته راوړئ که نه او که تاسو موږ سره مواد نشته مواد یې دغه دي دغه حروف مواد دي که نه راوړئ که نه چا مخکې ما تاسو ته ویلي څلور اخطارونه څلور چیلنجونه الله دې ته ورکړي دي تاسو پوهېږئ خبره باندې دا چې په دې باره کې تاسې قاضي بیضاوي وګورئ سړی ورته حق حیران شي چې په څونه دقاقت په څونه باریکي او په څونه احاطه د علم باندې دا کتاب جوړ شوی دی بیا ورپسې ذالک الکتاب دا ذالک مبتدا دی الکتاب کې الف لام معرفه دی او دا کتاب معهود معلوم کامل کتاب دی ذالک مبتداش الکتاب خبر اول
لا ریب فیه دا خبر ثانی شو دا یو ترکیب بلکہ ترکیب دا ذالک اسم اشارہ الکتاب مشار الیہ دا مبتدا ہدن دے خبر ہدن پمانا جہادین دے خبر دے مبتدا دے خبر پمانس کی لا ریب فیہ دا جملہ معترضہ دا بل ترکیب دا تراکیب شوی دی او قاضی بیضاوی یہ دو اسرار دے سے بیان کری چھ دا قرآن کریم مؤلف دے جنس جاری پلا مننا مواسطہ راوڑا یا دالی پلا مم مواد دی اولدن مرکب دے قرآن کریم نو راوڑا مواد سرشتر راوڑا ذالک الکتاب دا کتاب کامل دا ذالک الکتاب چھ دا مواد سرشتا ترا تلل نشی کولے تری دا پشانتی کتاب نشی کرے نو معلوم شو ذالک الکتاب کامل کتاب ہر کر چھ کامل کتاب دے لا ریب فیہ اس شک ہم نشتا ہر کر سے اس شک نوی بیا ہدن للمتقین تاسو پیگی دول دی سلام مناسبتنا لا ریب فیہ فدغ آیات کریمہ کی عظمت الکتاب اللہ فدریو صفات بانے ذالک الکتاب کامل کتاب دے لا ریب فیہ دعا ہدن للمتقین درے عظمت دی کتاب اللہ فدریو اوصاف بانے لا لب جنس سے ریبا اسم دلا دے فیہ دا پیتبار دے متعلق سر خبر دلا دے نست جنسی شک فیہ پدی قرآن کریم کی فیہ پدی قرآن کریم کی اس شک پدی قرآن کریم کے نستا کہتا ہوئے مرتابین خزق زیاد دی چھ قرآن کریم کی شک ان کنتم فی ریبن اللہ نے نہیں ویلی کچھے تاسو پر شک کیا استے نو معلوم سو مرتابین شتا شکون کی شتا اولدن معلومی کی چلا رہی بپی سے شک نستا انجی مانا میں دارت نو دا کو تناقض شو تبو تناقض لپارا آتو وحدت شرط آتو وحدت یو اتحاد دی موضوع دے چھ موضوع با یو دلتا موضوع جدا جدا دے سمطلب لا ریبا ایک شک نستا جنس شک نستا فیہ پدی قرآن کریم کے فنفس الامر کے فنسبت دلائل ہوتا فنسبت شواہد ہوتا نفس الامر تا گورے دلائل تا گورے شواہد تا گورے اس شک نستا اگر کی شخص تا پر ذہن دے مرتابینوں کی نو موضوع جدا جدا شو التبتنا ناقضو سے موضوع وحدت الموضوع ہے اس شک نستا فیہ پدی قرآن کریم کی پدی کہ وہ سوال دام واردی کہ شک قضیہ دے شک چرا دا تعلق نسی تر قضیہ پوری فیہ زمین خراجی دے قرآن تا او قرآن کو مفرد دا او شک تعلق تو مفرد نسی دا دے مناطقہ خبر ادا جواب دا دے لا ریبا فیہ شک نستا پا قرآن کی بِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنَ اللَّهِ دیکھ کی شک نستا صدا نازل کی دن کے دے اللہ نے قضیہ جوڑا شوا شک تا مفرد تعلق نہیں ہو شک تا قضیہ تعلق نہیں یاد چھویا لا ریبا شک نستا فی ہدایتی ہی پہ ہدایت قرآن کے شک نستا قرآن ہدایت
تاسو پیږي خبره باندې هدن دا هدن خبر د لپاره مبتدا محذوفه دا دریم صفات دی د قران کریم دی هو هدن دا قران کریم ہدایت ہے قرآن کریم کو ہدایت نہ رہے قرآن کریم کو حادی دے ہدایت کے ان کے رہے نفس ہدایت کو نہ رہے کہنا تب ہوئے شاہدان حمل فہوا چی ضمیر عجید قرآن تا دا حمل مبالغہ چند دے مجسمہ دی ہدایت بعینی ہی ہدایت لکہ زید عدل زید مجسمہ دی عدل دے او یا ہویا ہدن مصدر دے ممرین الفائل دے ہوا ہادی دا قرآن ہدایت کو ان کے لئے یا ہوا دا قرآن ذا ہدایت خاون دی ہدایت للمتقین لپار دی متقیان اتوائے دا دری آیا بدر آیات کریمہ کی دری اوصاف ذکر کے لپاد عظمت دی کتاب اللہ عظمت دی کتاب اللہ اس تلتوے ہدن للمتقین چاگا ہدایت دے لپار دی پرزگاران متقین جمع دی متقی دے متقی پرہیزگار توئی او زان ساتون کی توئی او پہ اصطلاح کے چہ دی گناہونو او دی جرائم او جنایتونو او دی حرامو حتی دی شبہاتو نزان ساتی دتا متقین ہوئی مراتب دی تقوی بیر مراتب دی تقوی شتا کلتے ہدن للمتقین او پبل جے کہ قرآن کے راضی ہدن للناس قرآن ہدایت طول خلق ہوتا دیا دا خو بظاہر کے لگا تعارض را گئے تب ارتوئے پا اصل پا نفس العمر کے ہدایت طول سدا انسانیت تا دے بشریت تا دے دلتا تحصیص دے متقدمین دے متقین و شوے لپار دی نپی لپار دی گتی آخستلو چی گت او نپا اخلی پا قرآن بانے آگا متقین دی یو جواب دویم جواب ہدن للناس قرآن ہدایت دے بالقوہ قرآن کی قوت استعداد دی ہدایت دی انسانیت او دی بشریت دے خوب بالفعلا ہدایت چی دے دی متقیانو لپارا دا اگر بالقوہ دا بالفعلا نفس ہدا قرآن کریم کی قوت استعداد طاقت جدیستا صرف طول خلقو تا ہدایت شی خوب بالفعلا ہدایت دی متقیان دا دویم جواب شو دا دی اول مقدمی اول مبحث ذکر شو چاول مبحث کمی ہو رہے چاگا عظمت دی کتاب اللہ پدری صفاتو بانی اوز ادری اڈلو ذکر کی اول اڈالا کمی ہو رہا منعم علیہم تیری سو اوصاف ذکر کی پینزا دا منعم علیہم چی پر سورت فاتحہ کی ترشیو دا سوک دی متقیان سوک دی چی سیختنان دی پینزو اوصاف دی اگا پینزو اوصاف کم دی الذین یؤمنون بالغیب دا ہاگا کسانان دی چی دی ایمان او اقرار اعتراف کوي په غیب سرا غیب مصدر دے دا مملین للفاعل غائب ما غاب عنکا ایمان لري په هر هغه شی چې ستانه غائب دي چې هغه جنت دی دوزخ دی
پولیس رات دی با قبر دی د قبر ژوندګي ده د آخرت ژوندګي ده او نور اشیاء دي چې شریعت مطهره بیان کړي دي او یا ایمان لري په هغه اشیاء چې درک حواس خمسه ظاهرا نشي کولی پنځه حواس خمسه ظاهره درک او مندل نشي کولی نو په هغه ایمان لري اول صفت د منعم علیهم دویم صفت د منعم علیهم ويقيمون الصلاة دی اقامه دی منزونو کئی اقامه دی منزونو یو ادا دی منزونو دے یو اقامه دی منزونو دے ادوارو پمینس کے فرق دے ادا دی منزونو کہ پما کانا بی ای صفت کانت اقامه دی منزونو کہ پا آغا طرز و طریقہ بانی شریعت مطہرت تا بیان کری دت اقامه دی منزونو نفس ادا کو مطلوب لنا نفس ادا کو وہ بشی نفس کے مرعات دی پرائزو دی ارکانو دی سننو مصاحباتو دی عذابو دی واجباتو پہ کے مرعات نوی عدادا واغت اقامہ نوی دا مطلب دا شو چه اقامہ دی منزونو کے سره دی حقوقو سره دی آغا امورو چه کم امور پمانزه کی ضروری بھی قاضی بیضاوی وی اقامه ویدتا وی لکا دی غر لرگئی بھی سیڑی یا خونه آغا کوگی آغا ویدا تنور کی او مندی نرم سی بیوی سم سیدکی دا اقامه دی الارگئی سیدکی تبر لاس یا بلسطا بیلچی آغتا دتا اقامه وی دس سیدہ بیما ہوا سیدہ دتا موضوع آغا حدیث مبارک دیکھنا دیر بد دے حقا غل سید مانزن اغلاقی خپل مانزن اغلاقی او بلا ترجمہ ہم علماء و مفسرینو کلے دے یو ترجمہ خدا دے دبانی یقیمونها بارکانها وشرائطها وسننها وآدابها او بلدام دا یحافظون الصلاة حفاظت دی منظورو کی علی اوقاتها فخفل اوقات منز دستوی فلوغات کی دعا توی فا اصطلاح کی ارکان و مخصوصہ ہوتوی ومما او باز دی آغا معلوننا رزقناهم اعطائناهم چو منگ دیتا ورکڑی دی ينفقون دی اللہ پلار کے لگئی خرچہ کی دی اللہ پلار کی ہم پا زانونو بانی ہم پا اولادونو بانی ہم پا اجانب و اغیارو بانی داور کی ومما دی آغا سنا رزقناهم چو منگ ورکڑی دویتا ينفقون ينفذون دی اللہ پلار کے ورکی پدی جے کہ بار بار یو پکاہی کوم اگا پکاہی دار ہے دا بازی چی دین کی پورا معلومات نلری او دی دین دی معلومات نا خبر ہوئی نو اگا پا دین کی سخ خلق دی روحانیین دی او دی دین ستنی دی پا یو نام پا بل نام بدنامی یو مولا پا دی نام بانی بدنامی سی دا راکا ورکا نکوی ہمیشہ پا راکا کرے پا ورکا کرے بیا مثال ہم پیش کئی کم چینوے مولا وڑے ہو نو آگا مولا تے وڑے چا راکا لاسی نورکا
چې ورته ویلې واخله غلاس راپورته کړ نه راپورته کړي سیند نه رابچ کړ دا خلک داسې یو مثالونه وایي زه دا ټول غلط دی او بیکاره مثالونه دي داسې د علماو توهین او سپکاوی دی زه به کینو موږ به سره کینو که انجینر سره ما کینې که ډاکټر سره ما کینې که د بل کسب والا سره ما کینې سخیتر چې دی هغه ملا دی سخیتر اوس ډاکټر چې دی څو کاله تعلیم وکړي که نه هغه ته بوځه کور ته بوځه او چې څه د شوربت داسې یو څو کرښې ولیکلې څونه پیس درنه اخلي یا دکان ته ورشه دوه درې کرښې درته ولیکلې څونه پیس درنه اخلي انجینر ورته وایي چې یو نقشه راته جوړه کړه یو شی جوړه کړي څونه پیسې اخلي همدارنګه یو ستنه ورته وایي راکړه پیسې راکړه اصل هغې راکړه او کار ډېر اسانه ملا صاحب زوی دې پیدا شو ملا صاحب دې کور ته بوت که د زوی په غوږ کې د اذان هم کوي که ډوډۍ دې وخوړه که نه خلاص که جب کې د څه ورته کېښود او که له جب نه دې څه ترې واخیستل ملا څه درته نه وایي او د ملا سرمایه خو همدغه علم دی که نه د ډاکټر سرمایه هم هغه خپله ډاکټري دی د انجینر سرمایه هم خپله انجینري دی او د ملا سرمایه خو لا ټول عمر یې په همدغه علم کې کړی پس په مسجد کې ناست دی ستا بچو ته د انګلیس په شان فیس درنه نه اخلي خبر هم نه یې زوی درته ملا کړی ته خبر هم نه یې هلته په کور کې ته تنګ یې مسجد ته دې لېږلی وایي راشه مسجد ته لاړ شه دا کور تا نه تنګ دی بل اوس هغه تا ته خبر درکړي ته خبر نه یې صاحبه زوی دې ملا شو زوی دې ناصره وویلې زوی دې حفظ وکړو دلته ناست دی په دنیا چې تولد یې وشي نو هلته هم درته لاړ شي اذان وکړي چې نکاح وشي ولاکه شرط لګولی نکاح وتړي یو څه خوږه پرې وخوري خوشحال هم دی که یو 200 روپۍ د جب کې کېښودې هغه که نه خلاص هم چې را روان او که مړ شي په قبر ښه درته بیان هم کوي ترغیب هم ورکوي او فاتحه کې مته ناست دي نو راکه چا وکول راکه د جانب مقابل کړي ملا راکه نه دي کړي که کړي دا ځای دا میدان راکه خو هغې کړي او بیا موږ بدنامي نو دا توهین او بدنامول که نه دي له دې وجې نه د ينفقونه ترجمه قاضي بیضاوي کړي وایي هر هغه شی هر هغه علم او پوهه چې موږ ورکړي وي دوی ته د الله په لارې کې لګوي بلا توپیر یې لګوي بلا پیسه لګولو یې لګوي نو سخیترین د ځمکې په سر ملا شو بس لګوي هېڅ چا باندې شرط مټ نه لګوي دا تفسیر بیا قاضي بیضاوي کړی د مال نه خبر عامه کړی ومما د هغه پوهې نه د هغه علم نه رزقنا اعطینا چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون د الله په لار کې خرڅ ښه خبره خدا دی تاسو وګورئ د ډاکټرانو څه دنیا ګډه وډه کړه دلته خو به لږ هوښیاران پاکستان کې دونه هوښیاران پیس بیل د نه واخلي دکان هغه درملتون والا سره هم ملاوي د دې په اصطلاح داسې نقصه ولیکي چې هغه په بل ځای کې نه پیدا کېږي همدا خاص درملتون کې پیدا کېږي هلته بیلې پیسې واخلي او ټیسټ بل ځای ټیسټ نه منم نور ټول ټیسټونه خراب دي فلاني ځای کې او ټیسټ دغه ځای کې به یې کوي هلته بیل ملاوي نو به په څو چړو دي حلال کړي آخر کې چې ورته وایي پرهیز سره نو پیسې خو ده پرې ایښې نه وي ورته وایي یا ټیپر او شلغم خوره دې پیسې ورته پاتې دې بل څه پیسې ورسره نه پاتې نو دا خبره دغه شانتې دی زموږ مفتي صاحب رحمت الله علیه دا خبره کوله چې ډاکټر پرهیز بیا شلغم دی وایي شلغم خوره ځکه هغه ارزانې نورې پیسې ټولې ترې چور کړې وي نو همدارنګې دا درملتون والا چې نیمایي مل هغه دي ډاکټران دي ځکه دې کوم دا درملتون هلته خلاصولی شي چې څه کورس مورس یې کړی دوی چې کوم خیانت د مریضانو سره کوي خاص کر د افغانانو سره کوي دا خیانت نه جبران کوونکی دی دې لار چې هلته دواخانو والا ته وایي چې تاسې دا دوا جوړوئ په کامله کیفیت
دونه پیسې ما سره په نیم کیفیت جوړ کا نیمه پیسې به درکوم. هر چا سره خیانت، مریض سره خیانت، بوډا سره خیانت، دا ظلم دی، ظلم دی. دا ظلم دته سخته ترین سزا دی. دلته دا دواګانې خوري، تاثیر نه کوي. ما لیدلي دي هیڅ تاثیر نه کوي. دا ټول دا موږ په پاکستان کې وو، دا پجاران به راتلل، هغې به موږ ته دا کیسې کولې. باید اسلامي امارت په دې کې کلک ګامونه واخلي او سختترین سزا ورکړي. د روغانو سره چې دوکه کې خیانت کوي خو صحیح دی، مریضانو سره څنګه دوکه او خیانت کوي؟ خو همدغه ته ناست چې دوايي ورکړي. ډاکټر زما به پوه وي خو دوايي بې کیفیته ده، دوايي کار نشي کولی. نو څه دلته ډاکټر هم داسې هغه شانتې ډاکټران نشي او څه دوا هم د هغه شانتې نشي. نو بیا په موهان او سپک او په بد وضعیت کې په دې تورخم کې پراته دي. د تورخم حال نه د خدای خبره وم. زه تورخم ته تور غم وایم، تور غم، تور غم ورته وایم. زه څو ځل تللی راغلی یم، داسې یو توحید آمیزه کارونه کېږي چې انسانیت او بشریت یې نشي برداشت کولی. دا زما او د ستا د خپل د افغان له لاسه کېږي. دا هم جمله مترزه وه، کله کله خو جملې مترزې موږ وایو. ګوره دا مو شو. ومما رزقناهم ينفقون، دا دویم صفت شو د منعم علیهم. دریم صفت والذین متقیان هغه کسانان دي، منعم علیهم هغه کسانان دي، یؤمنون چې د ایمان لري او اعتراف اقرار کوي بما پاغه قرآن انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته، پاغه قرآن، پاغه علم، پاغه دین، پاغه اسلام چې تا ته نازل شوی دی. وما او د ایمان او باور لري، یقین لري په هغه کتابونو انزل چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې د ستا نه. دا څلورم صفت د منعم علیهم شو. پنځم صفت د منعم علیهم وبالآخرة، دا آخرت صفت دی موصوف سره کېده. وبدار الآخرة، په کور د آخرت، په هغه کور وروستني باندې هم دوی یوقنون یقین لرونکي دي، هم دوی یقین لرونکي دي. دا پنځم صفت، پنځم وصف د منعم علیهم شو. وبالآخرة وبدار الآخرة، په کور وروستني باندې چې د آخرت کور دی، هم همدا مؤمنان، همدا منعم علیهم، همدا متقیان یوقنون یقین لرونکي دي. دلته هم ضمیر فصل دی، دا لپاره حصر او د تخصیص دی. همدې یقین او باور لرونکي دي، شک او ارتیاب او بل پکې نه لري. دا مو شو. اوس د منعم علیهم پنځه اوصاف ذکر شو. اوس د منعم علیهم د پنځه اوصافو لرونکو لپاره بدله سره، انعام سره. الله یو انعام په دنیا کې ده او بل انعام په آخرت کې دی. په دنیا کې انعام دا ده چې هم دوی په هدایت باندې، او په آخرت کې انعام دا ده چې هم دوی کامیاب دي په آخرت. دو انعامات ذکر کړي. اولئک، دا اولئک اسم اشاره ده. دغه متقیان چې موصوف دي په صفاتو مذکورو باندې، یا دغه منعم علیهم چې موصوف دي په صفاتو مذکورو باندې، اعلی هدم، دی په هدایت باندې دي. اسی هدایت چې کائن و ثابت دی من ربهم، د رب دی دوی نه. دا کامیابی دنیوي دی، دا کامیابی دنیوي دی. دا اولئک اشاره دی مشار الیه. دا متقیان سره د اوصاف، دا منعم علیهم سره د اوصاف، دا منعم علیهم سره د صفات مذکوره. اعلی هدم، اعلی هدم، دی په هدایت دی، اسی هدایت چې کائن و ثابت دی من ربهم، د رب.
د تقریبا دنیوي ګټه دې ژوند د هدایت دی او دا ژوند د هدایت هغه هدایت چې منسوب دی رب دی دوی ته او دا اعلی ویل اعلی دا د دې لپاره چې دې کامل کنټرول کامل قابضیت په هدایت باندې لکه سړی په سولې باندې پاسه سور وي نو دا سړی په خپل سولې په خپل مرکب کامل واک لري کامل اختیار لري دا مرکب کامل په قبض کې لري نو دې په کامل واک او اختیار په قبض هدایت باندې دي هغه هدایت چې رب دې دوی په دې کې اشاره دی کمال ته په دې کې اشاره دی هغه کمال هدایت دوی ته دامسو واولئک امدغ متقیان یا دغ منعم علیهم چې موصوف دي په دې صفات مذکورو باندې هم امدوی المفلحون کامیاب دی کامیاب دی الفائزون دی کامیاب کیدون کی دی دی کامیاب کیدون کی دی په آخرت کې دنیا ژوندم خایستا دنیا ژوندم خایستا آخرتم خایستا په دنیا کې انعام هدایت په آخرت کې انعام چې هغه فائزتوب کامیابی توب دے اولئک مبتدا دے المفلحون خبر دے هم ضمیر فصل راغلے او دا ضمیر فصل چې راغلے دا لپاره دے حصر و تخصیص چې یوازې دی کامیاب دی هم دی کامیاب دی نور سو کامیاب نه دی هم دی کامیاب دی چې دغه منعم علیهم دی او په دې صفات مذکورو باندې دی وجود لري هم دی کامیاب دي هم دی فائزون دي او دی باندې کامیابی تمام شوی دی نو دی ته نعمت دنیوي حاصل دی او نعمت اخروی حاصل دی دی ته انعام دنیوي حاصل دی او دی ته انعام اخروی حاصل دی نو دی کامیاب دي الله تعالی دې په لار باندې منبوزي دغه چې پوری باب سبق وي نو به ان شاء الله رو رو سره برابر وي درود شریف وي اللهم صل علی محمد و علی ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم